مکو خدای ته وګوره دا ویډیو ډیلیټ کړه خدای د کور ګر سامان مې درته خرڅ کړي څه پیسې را سره وي هغه مې هم ګردي در ولېږلې زه نور تاله چیش در واخلم دومره پیسې زه اوس ولکه لرم نه ډیلیټ کړی به زه مجبور یم اخر به خودکشي کوم خودکشي ته ته به ما مجبوره کوې زه د خدای روی درته نسم چې څه پیسې وي دا مې ګردي تاله در ولېږلې ته نور د ما څه چیش غواړې خدای قرآن ته وګوره دا ویډیو ډیلیټ کړه او عسکري پارک ته درغلی وم نو ته راځې که نه راځې دورې السلام علیکم عثمان بھائی یو منټ ودرې یو منټ ودرې یار مې دی ته یې پرېږده دا رقم یاران ډېر به راشي ډېر به ولاړ شي ستا پر سر باندې دا رقم 100 یاران پرېږدم یا وفاداره یم دا رقم نه یم که لا یو نیم چې دی یا بېغمه س بېغمه س نو ستا شپه په خیر وه یا خیر خیرت یا نن نسته هغه نن نسته ته ښه یې عثمان بیا ناست دی بیا په ټلیفون لګیا دی نن ورځم زه به د عثمان سره دا پوښتنه کوم چې دی د چا سره دونه لینګایېږي ګسه د پخوا ورورګلوي او شناخګر دی یار دی ښه جانه نور خبرې راته کوه نه یا بهی چا درته ویل عثمان یو منټ د موبایل بند کړه ته یې مې ته که یاره ته د موبایل بند کړه زه ستا سره دوې خبرې کوم زړګی ته یو رکاټ که زه ور ده سره سر خلاص کړم څه وایه عثمان زه پرون وړم ورځ تا له رالم دلته مې ښه په خندا سلام در واچوي تا پر ما څټه را وګرځول کومه دی غلطي ما کړې ده ستا دغه پخوا نه ورورګلوي سته نه مینه محبت سته اخر دی څه سوي وروره ما تا ته کومه دی خبره وکړه چې ته د خبرې کوې ته دا 24 ګنټې چا سره په ټلیفون لګیا درک خانه زه دا د انجلۍ سره اورلاین ګایږم یاره ته ولې سر نه خلاصوې هغه دا ټایم اورلاین نور ګرده شپه بیا بند دي اورلاین یاره دا به تا ته ډېر افسوس بیا درکړي دا د وخت سره بیا معلومیږي ته دا خبرې ما ته وکړه ته ولاړ زه دماغ مه خرابه هغه دا ټایم اورلاین بیا ته را روان ما دماغ را خیر تا ته به بیا افسوس ودرېږي دا ورور ما ته رښتیا ویل که خلاف ویل دا ستا ورور تا ته په ورورګلوي په حقیقت سره لاس در کړی دی بیا به ډېر پر یاد وکړي یا به یې ته ولاړ دماغ مه خرابه زه اورلاین ګایږم ته به لاس را کړی دی ټیک دی الله حافظ دماغ خرابه یم اسپلټ د کومې خوا راغلی دغه هم ورورګلوي داسې وروره اوس هغه ټلیفون نه پورته کوي ما خیال دا هم خوا به دې څوک چشتي پیرکه څه تره انسان یې یاره جان زما او ستا د یارۍ ډېر ټیم اوس نن خو ماته خپل بدن ښکاره کړه بدن دې ښکاره کړم نو د شاوخوا لاس مې کټېږي نجونو سره نه یم ګایېدلی در بس یا جانه خلیج ګر نه ګرده بدن ښکاره کړه ګرده وکاږه ګرده بس ماشاءالله ستا ډېره ښایسته ځواني ده زما درته ځای پورې کار ولو ما ستا ویډیو کړې ده ما ته به دونه پیسې راکوې که نه راکوې زه دا ستا ویډیو پر سوشل میډیا باندې وکړم ټیک دی څه شم دې وکړي تا کوم سوچ پروت ستا نن اخر ورځ ده که ته ما ته 2 لک روپۍ نه راکوې زه سبا ستا ویډیو پر سوشل میډیا باندې ورکوم مکو خدای ته وګوره زه په کور په علاقه باندې ډېر د عزت ژوند لرم ما پر ستا پر سر باندې ګرده یاران خوا بدي کړلو ما به د کوره پیسې غلا کړلې تا ته به مې پیکجان لګول د هغو پیکجان څخه لږ شرم وکړه مه کوه آخري وار درته خدای ته وګوره عزت مه راخه عزت مې اخي چې دی زما عزت اخي د هغه څه مخکې به زه خپل د ځان بندوبست وکړم یا الله ته ما مات کړي السلام علیکم یارانو هیله لرم چې جوړ او روغ د صحت په جامو باندې راته پټ یاست زه عثمان آغا دا میسج دغه کسان دپاره موږ جوړ کړی دی څوک د موبایل د لارې په پیار اخته وي څوک په کوم ترتیب په پیار اخته وي دا را روان نسل ګرده بلیک میله دی نو هیله لرم چې دا میسج به ستاسې د خوښ وړ ګرځېدلی وي او دا ویډیو پوره در سره وګورئ عثمان آغا جانه دا ویډیو در سره وګورئ ستی د کمنټ په انتظار یې وردغه رقم یې سپورټوي انشاءالله تعالی ما او پیرک به در دې ښه میسجان تی ته جوړوو وروره ستی د کتنو یو جلال مننه هر ځای چې یاست ژوندي اوسئ